کرکټ بورډ د مشر روزونکي بست اعلان ته ورکړ. سلام ومینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکي بست نن د خپل ټویټر او فیسبوک پاڼې له لارې اعلان ته ورکړ. د کرکټ بورډ د اعلان سره سم د مشر روزونکي بست لپاره په شرایطو برابر نومندان چې د کرکټ بورډ مشر روزونکي دندې ترسره کولو لیوالتیا لري کولی شي د یادې دندې لپاره غوښتنلیکونه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته وړاندې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر روزونکی فلیپ سیمنز دنده د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه پای ته رسېدلې. نوموړي تر 1.5 کال زیاتې مودې د افغان لوبډلې د روزنې مشري وکړه، خو د دې وړاندې نه هم فلیپ سیمنز او نه هم کرکټ بورډ غوښتل د نوموړي د دندې موده وغځوي. د افغانستان کرکټ بورډ په شرایطو کې ویل شوي دي چې باید داسې وړه شخص غوښتنلیک وړاندې کولی شي چې وکولی شي وخت تر وخته افغانستان ته سفر وکړي او د لوبغاړو په تمریناتي کمپونو کې برخه واخلي. د افغانستان ملي لوبډلې تر دې دمه مشر روزونکي له پاکستان، هندوستان، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز هیوادونو څخه دي. له دې وړاندې کبیر خان، راشد لطیف، رام چرن سنګ، ډین جونز، انډي مولز، انضمام الحق او وروستی فلیپ سیمنز د مشر روزونکي په حیث ټاکلی دی. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې آیا را روان مشر روزونکي به زموږ کرکټ ښه کړي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.